السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې مو درته د ګاب توري کې د ګلاب موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. ګاب، ګلاب، ګلاب. ګلاب ښایسته بوی لري. ګلاب ښایسته بوی لري. د ګلاب له اوبو عطر جوړیږي. د ګلاب له اوبو عطر جوړیږي. زموږ په باغچه کې رنګارنګ ګلان شته. زموږ په باغچه کې رنګارنګ ګلان شته. زما سور او سپین رنګ ګلابونه خوښیږي. زما سور او سپین رنګ ګلابونه خوښیږي. د ګلابونو په نوم کتاب مې نن واخیست. د ګلابونو په نوم کتاب مې نن واخیست. خپل ملګري ته د مینې په خاطر ګلان ډالۍ کړه. خپل ملګري ته د مینې په خاطر ګلان ډالۍ کړه. ګرانو زده کوونکو، هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت دي اوس به یې درته وژباړو. لغات: معنا: باغچه، د میوو او ګلانو د کرلو ځای. باغچه، د میوو او ګلانو د کرلو ځای. رنګارنګ، ډول ډول، بیلابیل. رنګارنګ، ډول ډول، بیلابیل. ډالۍ، تحفه، سوغات. ډالۍ، تحفه، سوغات. کورنۍ دنده. د ګاب توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. د ګاب توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د ګاب توري کې مو تاسو ته 4 کلمې راوړې دي. لومړی کلمه به زه درته د تورو په بڼه ولیکمه، نورې 3 به بیا تاسو ولیکئ. ګودر. ګودر چې کله د تورو په بڼه لیکو: ګاپ، واو، دال، ری. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو ګودر کلمه ترې جوړیږي. ګاپ، واو، دال، ری. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو ګودر کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: ترڅنګ، ننګرهار، ملګری. دا 3 کلمې به تاسو د تورو په بڼه ولیکئ. دوهمه برخه: د ګاب توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. د ګاب توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د ګاب توري کې مو تاسو ته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې دي. لومړی کلمه به زه درته ترې جوړه کړمه، نورې 3 به بیا تاسو جوړې کړئ. ډال، نون، ګاپ، ری. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو ډنګر کلمه ترې جوړیږي. ډال، نون، ګاپ، ری. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو ډنګر کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: مڼه، رګ، ګلان. دا 3 کلمې د تورو په بڼه لیکل شوي دي. تاسو به کلمه یا لغات ترې جوړ کړئ. ګرانو زده کوونکو، نن مو تاسو ته د ګاب توري کې د ګلاب موضوع راوړې وه. لومړی مو درته متن تشریح کړو، ورپسې مو هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت وو وژباړل، او همدارنګه په کورنۍ دنده کې مو درته د ګاب توري کې 4 کلمې راوړې وې. لومړی کلمه ما درته د تورو په بڼه ولیکله، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. په دوهمه برخه کې مو درته د ګاب توري کې 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې وې. لومړی کلمه یا لغات ما درته ترې جوړ کړ، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. هیله لرم چې د ګلاب موضوع به مو خوښه شوې وي. ګرانو زده کوونکو، د ګلاب موضوع ځان سره 10 ځله تکرار کړئ تر څو په اسانۍ سره وکولای شئ لیک او لوست زده کړئ.